برکلي ته ځو کومه لار ده؟ برکلي ته جی جی دا زنانه څوک ده؟ دا وړو مور ده. نو د وړو مور ده نو ستا مور خو نه ده که نه ستاسې کېږي؟ ما د څنګه انسان یا زما د وړو مور ده یار. هغه ستا د وړو مور ده. خبره ده یار. ستاسو د ښځو لاسه خونه خیرون ته کېناسته چې کټوې غم درلوږم که په ډاکټرانو مو ګرځوم یو غم خو ستاسو نه دی. دا ماته ویلي چې کله به دې ډاکټر ته بوزم نو بیا به دې بابي کرم بوزم. مازاله مخ راپه ډاکټرونه چې کله فارغ شو نو بیا به ګورو. اوس کړکړ مه کوه نیکه تېرېږه بس. ماته چې څه دې ویلي دي هماغه به کې. ما به بابي کره بوزې نو ما به بابي کره بوزې. د مطلب په ټایم کې تا هم زما کله خبره منول دی نه ده او کیسې لګیا یې کوئ. شابه 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 ناوخته دی. شابه را تېره شه. جانیا خبره وره مړه ته چېرته یاره درک نه لګي د پیسو درک نه لګي بس پرېږده خبرې. څه کاروبار شروع کوو یاره په والله که داسې کېږي دا روزګان ګران شو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بخیر بخیر ورخی ټیک ټاک خیر دی. یاره برکلي ته ځو کومه لار ده؟ برکلي ته جی جی دا زنانه څوک ده؟ دا وړو مور ده. نو د وړو مور ده نو ستا مور خو نه ده که نه ستاسې کېږي؟ ما د څنګه انسان یا زما د وړو مور ده یار. هغه ستا د وړو مور ده. خبره ده یار. او دلارو خوا یار. خفه نه چې خوراکۍ ما نه په غلطي ته خبره وره چېرته ځي؟ برکلي ته ځي. برکلي به داسې کار وکړي مخامخ به لاړ شي. هغه لار ویني هغه سیده داسې تللې ده نو دغلته به چنچانې دې ګوټ کې ولاړ دي نو بس هغې ته ووایه یاره زه برکلي ته ځم زه څه خدمت وکړم. کېنه زنانه ده سره خدای شته چې خدای چې به دې څکلې مکې دي ټوله پسې غمونه شاته روان دي. ښه ده چې موږ واده نه دی کړی. برکلي او کوس کلي برکلي او کوس کلي. الو دا غم ټلیفون بند کړ. یا جینې خدای دې کور رنګه په کومه ورکه شو در پسې ګرځو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وروره د پیدار خو دې خړې پر کې وازانه خو نه لیده. نه نه وروره نه یو خبر. چرته وګورو یار. یې لکه ټوپۍ والا یې لکه خبره وره. سلام علیکم. سلام یاره سلام سره به ګورو دا راته وایه زما ښځه خو لیدلې نه ده یار. دا ښځه ما لیدلې وختي مې لیدلې وه که نه تا سره وه که نه. نو خو وختي سره ما ملاقات وشو چې لاړم شاته نو خو دې نشته په کومه وته. نو دا ولې چېرته د نسوارو چونډۍ وه چې تا نه ورکړه چې مړه ته په جیبه سړی ته ورکړه چې جیبونو کې ګورم. یاره که ته ما پورې خندا مه کوه یا زه نه ښځه تپوس کوم ته نسوار چونډۍ خبرې یاره ته د کمکلو خبره کوې که نه ښځه هم چا نه ورکړه شوې ده تر اوسه پورې. تا نه ما ته زه تپوس وکړو ته شاته نو ته نه وایه یار. چې دا په کوم طرف وتښتې ورکه شوه خبره وره یو منټ نو اوس به څه کوو اوس مې پوهېږه که نه دا خو نوې کیسه ده یار. یاره مهرباني به دې یار ما څه زه مېلمه مې دې ته نوی راغلی یم لږ تاڼې ته راشي لږ راپورټ وکړو یار معلومات وکړو. تاڼې ته یو کار ولې نه کوم. کوم کار؟ اسان کار دی که نه پیسې سره 100,000 روپۍ شته. 100,000 روپۍ سره شته. بس خبره ختمه که تاڼې له لاړې 100,000 روپۍ نه واملي او ښځه به دې مړه کوي په خدای که پیدا یې کړي. داسې کار به وکړو زما په دې سوچ کې یو منصوبه ده. یو پیر دی او هغه داسې پیر دی که نه چې جالي مالي پیر نه دی د هغه ټول سیسټم د کویکاب دیوانو سره دی. هغه له به دې بوځم دا ښځه به یې داسې را پیدا کړي لکه مړه د ګنډلو ستن خبره وه خو هغه به ګوره 100,000 روپۍ پیس دی هغه دی درته صفا وي. یاره پیسې به ورکړو د هغه وړو مور په کار ده یار چې راشي. وړو مور په کار ده ښه مړه نو ته اوس ګوره نو بیا به اوس خفه کېږي که نه چې بس سړی یار اوس د چا نه ښځه ورکه شوې ده یار. یاره ته اوس مونږ ولې شرمې یار مونږ هلته ډېر پریشان یو یار. نه ده څنګه خلک یار نه ده ورکه نه ده ورکه بس نه ده ورکه ته به داسې کار وکړې داسې کار کوم خبره وره اوس زما خبره وره دا پیر درته زه ښیم او ګوره دا ما اوسه پورې چاته نه دی ښودلی خو ته مړه مېلمه یې. مهرباني به دې یار ستا به ډېر مهرباني یار. نه چې اوریجنل ښځه به تا ته ملاوېږي ته بېغمه شه. زما هماغه په کار ده یار. نو ولې زه څه کې زه درته ترور کوم څه کوم مګه درته واپس بې بوځې که نه خوښه دې وه. یاره ډېر خوښه ده مهرباني به دې کوم ځای دی؟ ولې وه ته چې ځو راځه بس زما خور ده یار زما خور ده. راځه یار مهرباني وکړه. ته راځه پیر له ځو راځه. څه په نیول څنګه چل دی کاوه ماوه خرڅېږي؟ خرڅېږي الله شکر. ورځې څو پیسې کې؟ یو 1500 کو. 1500 ظالمه ته شي اوبه هم خرڅې کړې ښه ګټه ده پکې ګوره ښه زه الله دې نورې درکړي مړه بس دوا کوه چې الله یې موږ له هم راکړي یار. ته خو محنت کې مزدوري کې ګرځې را ګرځې موږ خو بس تیارې ته ناست دي چې کوم ځای نه خدای راکړي څه شوړه موړه. صبر وکړه لږه تمه وکړه. ستړی دی خو یار. نه وبشي الله به خیر کړي مړه اوس ته به یو کار وکړي زه ورکه پیر صاحب ګورم که نه چې دې چېرته دی اکثر بیزي کېدای شي کویکاب کې یا دلته وي که نه. یا الله دې را پیدا کړي را پیدا شو نمبر خو را پیدا شو
نه ستا د کور والا نه د پیر صاحب مړه شوړې خبره مې وکړه او دلته نه السلام علیکم ها هلو پیر صاحب السلام علیکم پیر صاحب مړه پرېږده که نه جی پیر صاحب پیر کم پیر مړه څه پیر کې مړه پیر صاحب السلام علیکم څنګه چل دی ښه ټیک ټاک خیر دی او چې دا پیر مې ورته څه کوم ورته په غوږونو درانه یي که نه زه چې د دغه نه خبره کوم اډې نه زړې اډې نه زما یو ملګری دی جی یوه ښځه د خاوند ته ورک دی مړه څه ګډې وډې وې یار ښځه ته ورکه ده یار او جی یو ښځه د یو خاوند دی ښځه ته ورکه دی جی نو داسې کار وکړه 100,000 روپۍ د سره شته جي بلکل ښه جي ښه زه ځان له درشم نو باجي داسې کار وکړه ما سره به دا سړی مي پیر که نه پیره نو بس پیره او جی پیر صاحب بس هغه ځي ته ځان رسومه ښه ځان تیارومه بس راولې ها 100,000 ای شاباشي بس راولې ګوره ښه مضبوط ښکار دی راټینګ کړی دی نو بس 100,000 روپۍ ورسره دي جي دا تا سره خو دیوان میوان هم دي که نه د کوی کاب او جی نو بس نن یې ورته را پیدا کړه جي ډېره مهرباني به جي ډېره مهرباني بس کوي زما کار دی بس زه انتظار کوم تاسو زه سره لاړ شم وای به ځو خو لږه دمه به کوو لږه چای به وڅکو نو هغه پورې به پیر صاحب خپلې تېرې پیر صاحب ته خپل کار وکړه اوکې زما خبر اوره والله کې مې چتی دی ته مې را باندې دغه معلومات وکړه ته راځه یوه پیالې چای څکو والله کې سکرې شم ته یار ته راځه ما پسې راځه خبر اوره ته لږ صبر وکړه زه د هغې نمبر میلاوم چې دا چېرته ولکه پاگل شیخ خو نه زما د ښځې نمبر تا سره څه کوي ستا د ښځې نمبر نه یادوم د پیرانو ماماګانو نمبر یې ما سره دی هغه پیر صاحب را کړي دي که نه صبر وکړه هغوی ته پتې هغوی ته علم دی که نه دا د پیرې مې میلاوم هلو پیرانو ماماګانو یار هغه تیزګان پیري ته ورکړه پیري ماما څنګه چل دی یار هغه سړی خو ښځې پسې ړوند شو یار منظر یې ورته را پیدا کړه کوی کاب کې طبیعت یې ښه دی بچي دي ښه دي بس ته پرېږده دا خبرې ته بس را پیدا کړه مړه یار دا څه ګډې وډې وې کله وې پیر جوړ شه کله وې دا د ښځو برقه په سر کا مړه یار دا څه دي یار دېنه ښه و چې کباړ کار مې کولی یار هغه ښه ها ښه مړه یار اوس ستا دپاره به دا م وکړمه مړه زوړ ځي له راځه ته زه درځم تو اوس ما سره څه کوې یار زه تا سره څه کوم ستا زنانه را پیدا کېدل دي او هغې پسې تلل دي خو ته لږ صبر وکړه زه دې سړي سره میلاوېږم یو خبره چا سره کوم خو دې ځنه به خوځې نه ګورې صحیح ده یار زه انتظار کوم نه بېغمه شه که نه یار ستا ښځه زما خور ده زه یار پروردګاره چې زما ښځه به چېرته او څنګه به الله دې مړه دا څه غم دی یار موږ ته څه پته ده چې ښځې بورقه څنګه ده کوم رنګ ده جامې څنګه دي نو دا څه د څه دپاره کله نه کله وایي چې کار نشته روزګار نشته پیسه به د کوم ځای نه ما ته یې ووایې که نه و 100,000 روپۍ دي را سره په جیب کې 100,000 روپۍ دی خو تاڼۍ له تلو خبره وره اوس به داسې چلو کړو که نه بورکه کار زما دی جامې او بورکه زما که دا به ته زه را پیدا کړم اوس ته داسې کار وکړه خړه بورکه را پیدا کړه او بس جامې چې هر څنګه هغه به پکې پټې مړه بس هغه ټوپۍ والا بورکه نه ده دا خړه را پیدا کړه او لاړ شه او د ځان نه چې کوم دی اول به پیر جوړ کړي د هغې نه پس چې کوم دی نو بیا به د ځان نه جینۍ جوړ کړي ظالمه 100,000 روپۍ دي 15 پکې زما دي 15 لستا دي عجیبه کار کوي یار او که نه یار بل کار راله ونه ګورې چېرته نه ته ورځه او زه دې دغه کوم په انتظار مې دی زه بېغمه شه دې خو نه بس کتهونه تښتي ماشاءالله دا د دیوانو پیر دی کوم چې ما تا ته یادولو دا دی نو پیر صاحب ته ووایه که نه اوس حق شړک پړک لکه په شړک پړک کې به ستا کار کېږي ووایه ورته که نه یار اوس د وینا ضرورت نشته ما ته هر څه پته دي حق خبره وره لالا داسې کار دی که نه ده ته به دا نه وی چې ما سره کوم کار شوی دی د ده د پیریانو سګنل یې دومره تېز دي که نه چې په کوی کاب باندې مړه لکه د جازونو ځي راځي عام خبرې نه دي یار نو ما خبره وه بیا موږ څه ته راغلي یو وبچي الله به خیر چپ ګوره اوس ته ځکه مال ته ګوره دې څه هلکه لږ رو ټلیفون داسې مه کوئ तो कोई काफ देओ नाश्ता देओ कड़ा आओ 50 में दर लेके लियो दाद नाश्ते तो पारा कम शवी खुनो
حق 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 د غرمې روټۍ دپاره مې یو داسې شپېته خره را برابر کړي دي درلیږم او نن سبا خر چېرته میلاویږي دلته خلکو په انسانانو باندې وخوړل خرونه نو خرونه خو مردار دي دا خوري ماړه غلی کېنه لالا نو دیوان د کوم حلال وي ډېرې خبرې مه کوه داسې نه چې د خرونو سره سره تام لوړ تیر کړي دا نبض را ښکاره که هلکه ستا لاس ته که بیلچه ده یاره ما ته وګوره زه بیمار نه یم ما سره بله دسه شوې ده یار پرېږدی لاسه شابیدیمو شلمپکتو پوښتکو شبه ما ته هر څه پته دي غلی کېنه نه نو اوس به دې په دې بوتل کې واچوم او به دې څکم ما ته مجبه خبرې کېږي زه په دې بوتل کې څنګه دننه کېږم شوم شړک پړک 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 څنګه چې دې بوتل کې ښځه ده خړه بورقه او ګلابي جامې دا ښځه د چا ده دا ښځه زمونږ د جي زمونږ نه ده ستا نه ده نو پاسه دلته څه دپاره راغلی د بابا وخت بربادې پیر صاحب مطلب مې دا نه دی زما ښځه ده پیسې راوباسه او ښځه دې وله خپله ښځه دې وله څنګه ولم خپله ښځه زما ښځه ده د پیر صاحب مطلب دا دی چې 100,000 روپۍ راکړه او ښځه دې شړه دا ته څه ګډې وډې وې زه خپله ښځه وشړم زما خوښه زما ښځه ده ګوګو 100,000 ماله راکه دا ستا ذمہوار دی دا به تاله ښځه را پیدا کوي او ستا لاس کې به درکوي زه زمیوار یم ته پیغامه شه که نه د پیر صاحب په دې بوتل کې چې کومه ښځه ګیره ده خو هم ستا ښځه ګیره ده که نه هغه ونه وي چې خړه بورکۍ ده او دغه ګلابي پرتوګ او کمیس دی نو بس زه پوه شم زما کار پوه شه د پیرانو خبرو کې به نه چیړي ورکوه پیسې ورکوه دا ولې پیر صاحب پوره شي پوره پیسې دي خماش مارولې دي دا ولې واچوه واچو جیب کې واچو لکه 15,000 نوټ اصلي دی که نقلي بالکل اصلي دی ما چک او نن سبا یې پته نه چلېږي او جی او کار دی اوس مبارک دی چې خپله ښځه دې مبارک شه یار اوس خپله ښځه مې کم ده ورکه یو منټ د پیر صاحب پته نه څه کوي یو منټ د بوتل نه راوباسي که څه چل هلو دیو زه خبرې کومه زړور بابا مړه یار دا پېښور صحیح ځای کې نه دی داسې کار به وکړو دا پېښور به دې خوا پینډۍ طرف ته راوړو او دا پینډۍ به پېښور طرف ته کړو پیر صاحب خدای ته وګوره ته څه ګډې وډې وې یار بیا زما ښځه ورکوي یار بله چې ښځه مې راشي د ده مطلب دا دی پیر صاحب ویل څه نه چې پېښور او پینډۍ بدله کړي نو دلته چې ورکه ده ښځه که نه بیا به دې پینډۍ کې ورپسې کم دی ګرځي زه لږ شانته صبر وکړه لږ شانته صبر وکړه او چې دا ښځه را پیدا شي بیا به بدلون کوو بس پیر صاحب موږ ته اجازت دی که نه دغه به یو بچی به هلته اوس کړو تاسو ته بالکل اجازت دی بالکل تاسو تلی شئ ښځه به ستا حواله کړمه او جی ته به یې دته حواله کړې او جی ځئ حق 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 راپاسېږه چې د خیره سره ښځې پسې لاړ راځه یار بس ټیک ده هغه هغه دی رالو بس موبایل بند کا دا به وي او لکه دا خو راته ښکاري یار دغه ده راله دغه ده راله زما ښځه ته څنګه مخکې ورځئ چېرته تللې وې تاله وې ما چېرته تللې وې خبره ورکېږي زنانه ده که نه شرمېږي تا مړه لرې شاوخوا زما ښځه شرمېږي ما نه او دا پرتو دې چېرته بدل کړی دی ودرېږه خبره کوه که نه شړله پورته کومه نه خیر دی پرتوک کېدی شي دا به یو کار بل شوی ورګه پرتوک داسې کار دی که نه دا خو ته دیوانو به ولې وکړه نو د هغې په واشروم کې به ته بدل شوي زه به تا سره کور کې خبرې کوم کور کې ورکېږه ته ته هم ورکېږې نه مرۍ ما که نه څه کې په زنانو لاس اوچتې مړه بد نه ښکاري ټیک ده چې ستا ښځه ده خو د مونږ هم خور کېږي زه به وځې به ځه مخکې شه مخکې شه جاني الله دې مل شه جاني الله دې مل شه د ملوکو ټول کې رالي اوس یې کور ته ځان سره بولوځي دې ته څه پته چې دا سړی دی راپرېږه کور کې به سره خبرې کوم دا بازار دی
دې شه مخکې ځه بیا به نه ورکه شي ورشته راته ووایه ته په کومه ورکه شوې زمانه جواب راکړه ودرېږه او ګوره یوې ښځې پسې دوه کسه دي ودرېږه کامې پیسې راکړې چېرته ځې راشه واله کسړیا دوی پردۍ ښځې پسې دا منډې ولې وې مړه خدای دې کور راکړه زما ښځه ده یار ستا ماړه ته ښځه ده که نه یار نو بس خپلې ښځې پسې منډې وي تا ورسره څه نو کار ښځو پسې څه منډې وایي کله دې خوا منډې وایي کله داسې منډې وایي دا څه خبره شوه بس لوبې به کوي که نه دې کې تا څه کار څه خو تښتي را تښتي